إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، زماليرو محترمينو معززو مشرانو کشرانو خويندو ميندو د منار اسلامي رادیو دلاري اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مؤمنان مسلمانانو، مونږ او تاسو په تیرو درسونو کې د کتاب او سنت د لارې نه دا وپېژندله چې شرک په ټولو جرمونو ګناهونو کې یو ډېره بد او ناکاره او خطرناک جرم او ګناه ده چې یو انسان هغه د شرک په عقیده او نظریه باندې د دې دنیا نه رحلتو کې یو توبې ته جوړ نشي او توبه ونه باسي، نو انسان به خالد او مخلد او همیشه دپاره په اور کې دا دومره ناکاره ګناه ده. د دې وجې نه هغه ذرایع او هغه وسیلې او لارې چې هغه شرک ته برابریږي، انسان ته د شرک دروازه کولاوي، یو انسان په شرک کې اخته کېږي، هغه ټولې لارې مونږ او تاسو ته رب العالمین بندي کړي دي. مونږ او تاسو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بندي کړي دي چې دغه وسایل او لارې به نه استعمالوئ چې تاسو شرک واقع نه شئ. نو ډېر اسباب او ډېر کارونه هغه خلک کوي، ډېر اعمال هغه ترسره کوي، خو هغه په حقیقت کې یا شرک اصغر یا شرک اکبري. نو د دې نه موږ او تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي، موږ او تاسو رب العالمین د هغې نه منع کړي. په تیر درس کې موږ دا خبره وپېژندله څه چې د انسانانو د کفر او د شرک د هغې دپاره لوی عظیم ترین سبب چې دی هغه د یو چا په حق کې زیاتې کول دي، د حد نه تجاوز، د عالم په حق کې تجاوز کول، د حاکم په حق کې تجاوز کول، عالم او حاکم ارباب او اختیارمن ګڼل، د تحلیل او تحریم دا تعدی ده، دا افراط دی. یو عالم یو امام د پیغمبر درجې ته رسول، دغه شان پیغمبر یا یو عالم د الله درجې ته رسول چې تحلیل او تحریم د الله کار دی. نو دغه شان دی هر یو انسان چې هغه بل چاته نسبت د تحلیل او تحریم وکړي، نو دا هغه ته رب ویو، هغه ته اله ویو، هغه په یو لوی شرک کې واقع شو. تعظیم د صالحانو نیکانو خلکو په دې درجه کې چې هغې ته وازونه کول، د هغې په نوم باندې نذرانې او ذبح علالکې کول، د هغې په نوم باندې قلنګونه منل، د هغې د قبرونو طوافونه کول، د هغې قبر پخول، اوچتول، قبې او جوماتونه پې جوړول، د قبرونو خوا کې منځونه عبادتونه کول، یا په قبر باندې ذبح علالکه کول، دا ټول مؤمنانو مسلمانانو دا د تعظیم د صالحانو ناراضي د نیکانو خلکو په شان کې دغومره غلو کول چې د الله درجې ته ورسول شي، دا شرک دی. یا د هغې شکلونه جوړول، یا هغې دغه شانې تاثیر ګڼونکي ګڼل چې دا په دې کون کې د دې بزرګانو د نیکانو صالحانو باباګانو قبطانو غوثانو اوتادو په دې نومونو باندې یادول چې دا واک لري، تصرف لري، اختیار لري. دا غلو د مؤمنانو مسلمانانو د دې نه موږ تاسو رب العالمین منع کړو چې تاسو به هیڅ یو نوعه غلو او زیاتې به تاسو په دین کې نه کوئ. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تاسو به زیاتې په دې دین کې نه کوئ، تاسو به د الله په تحلیل او تحریم کې زیاتې نه کوئ. هغه څوک چې هغه زیاتې وکړي، الله تعالی فرمایي په هغې باندې زما عذاب، زما غضب، زما غصه پې نازلېږي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. او څوک چې الله وایي زما غضب پې نازل شي، هغه هلاک او تباه دی. مؤمنانو مسلمانانو، ډېری اسباب د کفر او د شرک د انسان په دې کې ډېر زیات دي، خو په دې کې لوی ترین عظیم ترین سبب هغه غلو او زیاتې کول دي د صالحانو خلکو په شان کې. ام سلمه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ذکر کوي، ام سلمه حبشي ته هجرت کړو او ته فرمایي چې حبشي ته موږ لاړو، هلته موږ عبادت خانې او کنیسې او ګرجې ولیدلې او په هغې کې شکلونه ایښي وو د خلکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اولئک قوم اذا مات فيهم الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. دغه داسې خلکو اهل کتاب چې کله به دوی کې یو نیک انسان، صالح انسان، عابد انسان، یو د الله ولی او بزرگ انسان به وفات شو، مړ به شو، شک دراوی دی العبد الصالح ولی یا او الرجل الصالح، یو بنده نیک
یو بنده صالح یا یو سړی صالح، یو نیک انسان به وفات شو، مړ به شو، بنوا علی قبره مسجدا، د هغې په قبر باندې به مؤمنانو مسلمانانو جومات جوړ کوی، او بیا به وصوروا فیه تلک الصور، او هغې کې به دغه شکلونه څه کړل، هغه جوړ کړل، دغه شکلونه به پکې هغه کېښوستل، دغه انسان شکل به جوړ کړ چې دا یو نیک انسانو، یو صالح انسانو. بیا به په هغې باندې مسجد او جومات به جوړ کړ، بیا به په هغې کې خلک راتلل، منځونه به کول. مؤمنانو مسلمانانو داسې یو جومات چې په هغې کې قبر وي، په هغې کې د الله دپاره مونځ صحیح نه دی، چې یو انسان راځي وایي زه خو د الله ته مونځ کوم، زه قبر ته خو نه کوم. نه، په دغه ځای کې به هم هغه مونځ نه کوئ. د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو څه کړی استي هغه منع کړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي راځي ورته وایي چې ما یو نظر منلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا نظر چې دې منه جاهلیت وخت کې نظر منلی وی، اوس یې پوره کولی شمه. وایي دا تا چې نظر کوم ځای کې منلی دی چې بوانه مقام کې به زه دا نظر او دا ذبح حلالکه کومه. نو دغه بوانه مقام کې چېرته درګاه یا عبادت خانه یا یو قبر یو بت خو د غیر الله دپاره نو، دغه شان یو بت خو نو چې دلته د غیر الله بندګي کېدله، د غیر الله عبادت کېده. نو صحابیو ته فرمایي د الله پیغمبره نه، دغه ځای کې خو چېرته درګاه او قبر خو نو. بیا ورته وفرمایل چې ته د جشن او د میلې ځای د جاهلیانو خو به نه و. وایي نه هلته د جاهلیت په وخت کې میله هم نه کېدله. نو بیا ورته وفرمایل اوفي بنذرک، نظر دې ومنه. معنا دا ده چې یو ځای کې د الله نه ماسوا د بل چا عبادت او بندګي شوي وي، هلته به یو انسان د الله بندګي هم نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجدا. خبردار شي یقینا هغه خلک چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، یهود نصارا نور، هغې به د انبیاو په قبرونو باندې جوماتونه جوړول، مسجدونه به جوړول، هلته به بیا دغه شانې منځونه کول. فلا تتخذوا القبور مساجدا، تاسو د قبرونو ادیرونه جوماتونه مه جوړوئ، هلته منځونه مه کوئ. فإني أنهاكم عن ذلك، زه تاسو د دینه منع کومه چې تاسو به دا کار قطعا هغه نه کوئ. مؤمنانو مسلمانانو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو د داسې جوماتونو او د داسې عبادت خانو نه منع کړي، دغه عبادت کولونه چې د الله بندګي به هم هلته نه کوئ، چې هلته د الله نه ماسوا د بل چا دغه شانتي بندګي شوي وي، یو یا هلته قبر وي، هلته دغه شانتي یو څوک یو صالح انسان یا بد انسان، هر انسان چې وي هغه ښخ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احیاء، بدترین خلق هغه څوک دي چې هغه قیامت پر راشي او دوی ژوندي وي. قیامت په بدترینو خلقو باندې راځي. مؤمنان مسلمانان به دغه وخت کې الله تعالی ختم کړي وي. او به وفرمایي والذین یتخذون القبور مساجدا، او بل بدترین په خلقو کې هغه انسانان دي چې هغه د انبیاء دغه شان قبرونو نه جماعتونه جوړوي، قبرونو خوا کې منځونه کوي، قبرونو باندې بناګانې، قبرونو باندې قبې جوړوي او دغه شانتي هلته بیا پکې منځونه کوي. نو دا ډیر یو بدترین کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه شانې منافقانو یو جومات جوړ کړی و، هغې ته به مسجد ضرار وي او د مسجد قبا مقابل کې د مؤمنانو د تفریقي او د جداوالي په خاطر جوړ کړی و. هلته د خپل منافقت د خورولو په خاطر باندې د منافقت دپاره یو مورچه جوړه کړې وه. الله تعالی حکم راولېږه چې لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. لا تقم فيه ابدا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب العالمین دغه ځای نه دغه جماعت نه د مانځه نه منع کړه. ان که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ د الله دپاره و، د الله بندګي وه، د الله عبادت و، خو الله د خپل عبادت نه خپل پیغمبر خپل نبی په دغه ځای کې بند که منع که. ځکه اساس او بنیاد د دغه ځای هغه د تفریقي او د ضرر دپاره جوړ شوی و. دا و ارصاد لمن حارب الله، دا د هغه انسان چې د الله دشمن دی، د الله دشمنۍ ته املا تړل، د هغې دپاره یو مورچه وه. ابو عامر الراهب. مؤمنان مسلمانانو داسې یو ځای چې هلته یا قبر وي یا درګاه وي، نو هلته به یو انسان د الله تعالی بندګي هم نه کوي، د الله عبادت به هم نه کوي. دا یو ذریعه او وسیله ګرځېږي شرک ته. دا غلو او زیاتۍ دی د هغه سړي په حق کې چې هغه ښخ شوی دی هلته. مؤمنانو مسلمانانو دې غلو او دې زیاتي هغه مسلمانان هغه په شرک کې واقع کړل، خپل مسیر یې نه خطا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل
اولئک شرار الخلق عند الله، دا بدترین خلق دی چې په قبرونو باندې جوماتونه جوړوي. او د اولیاء او نیکانو صالحانو کې دومره غلو کوي چې هلته بیا په هغې قبې جوړې کړي، جوماتونه به جوړ کړي، هلته دوی ډیوې بلوي، هلته به شالونه اچوي. دا بدترین خلق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ویرولو دې کار نه. ولې؟ ځکه دا یو ذریعه او یو سبب دی، یو لاره جوړول دي هغه شرک اکبر ته، هغه لوی شرک ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنت الله علی اليهود والنصارى، لعنت د الله دی په یهود نصاراو باندې، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، دی د انبیاو د قبرونو جماعتونه جوړول او دلته به منځونه کول. مؤمنانو مسلمانانو ان که دلته یو انسان د الله عبادت کوي، الله طرف ته سجده کوي او د الله بندگی کوي، نیتی د رب العالمین هغه عبادت دی، خو دغه ځای کې عبادت کول دغه منع دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرک ذریعې او وسیلې ټولې هغه بندي کړي دي، منع کړي دي، په موږ او تاسو باندې حرام کړي دي. هغه سوال کړی، دعا کړی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله تعالی زما د قبر نه یو درګاه مو جوړوه چې د هغې به عبادت کېدلی شي. معنا دا ده چې زما په حق کې یو انسان دومره غلو باید ونه کړي او د دې غلو نه دغه شان زما په حق کې غلو مه کوئ چې زما د قبر نه هغه جومات جوړ کړي او درګاه جوړه کړي، عبادت خانه جوړه کړي او بیا راځئ بیا زما عبادت کوئ، زما بندګي کوئ، یا دغه شانتې زما نه غوښتنې او شفاعتونه غواړئ په مړینه باندې. اشتد غضب الله علی قوم، د الله غصه ډیره زیاته سخته ده په خلکو باندې، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، چې هغوی نیولي دي جوړ کړي دي د انبیاو قبرونه جوماتونه چې هلته بیا سجدې ږدي، هلته عبادتونه کوي، هلته نوافل کوي. مؤمنانو مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو نصوصو کې موږ او تاسو د دې نه یېروي چې ګورې پام کوئ د پیغمبر په شان کې دغومره غلو ونه کوي چې د هغې د قبر نه تاسو عبادت خانه جوړه نه کوي، بلکې د دې نه هم زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه. د بخاری او د مسلم روایت دی. عبد الله عمر رضی الله عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تطروني، تاسو غلو مکوئ زما په حق کې، تجاوز د حد نه مکوئ زما په صفت کې، زما په مدح کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د څه نه ډېرې ریدلی دی هماغه کار وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ قولا عملا د دې نه منع کړي چې زما په حق کې به هغه زیاتې نه کوئ، زما په ستاینه او صفتونو کې به دونه زما صفت به نه کوئ چې ما د عبدیت او د بشریت او د انسانیت درجې نه هغه د الوهیت درجې ته ورسوئ، هغه د رسالت او نبوت درجې نه ما د الوهیت او د الله توب درجې ته مه رسوئ، زما په حق کې غلو مه کوئ. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لکه څنګه چې نصرانیانو هغه غلو او زیاتې کړی وو، د حد نه تجاوز کړی وو په باره د عیسی زوی د مریم کې. هغه زیاتې دا مؤمنانو مسلمانانو چې نصرانیان هغه د عیسی علیه السلام په باره کې څلور ډلې شو. یوه ډله خو دا وه چې هغه مؤمنان وی هو عبد الله ورسوله، عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، وکلمته القاها الی مریم وروح منه، دا په کلمې د کن سره الله پیدا کړی دی او دغه شانتي دا د الله د طرف نه د روح هغه الله پیدا کړی دی او دا یې بې پلاره پیدا کړی دی. الله په دې قادر دی چې الله تعالی بې پلاره بې موره خلک پیدا کړي دي لکه آدم علیه السلام. الله تعالی دغه شانتي بې موره پیدا کړي ده لکه حوا بیبي، هغې د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا کړه، مور یې نه وه، آدم یې په منزله د پلار شو. او دغه شانتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه موږ او تاسو ته ښودلي دي چې حوا بیبي د آدم علیه السلام د چپې پختۍ نه څه د هغه پیدا ده، او عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړی دی، مور شته دی پلار یې نشته دی. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی داسې وخت بچي ورکړي چې 100 کالو په عمر کې چې عادت انساني ده دونه وخت کې انسان بچی نه راوړي، هغه ته الله تعالی اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام بچي ورکړي دي. مؤمنانو مسلمانانو دا د الله د قدرت نښې دي. د وچې ګټې نه یو څه د هغه ووښه پیدا کړه صالح علیه السلام ته، نو د ګټې نه هغه ووښه هم پیدا کولی شي. نو داسې دا د الله قسم مخلوق دی چې الله تعالی څه کوي هغه پیدا کړي دي.
او دا د الله د قدرت نه خدا د الله د طاقت نه خو دې معنا دا نه ده چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شو مور رشته دي دا نعوذ بالله د الله زوی دی لکه نصرانیانو دا زیاته وکړو کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم نصرانیان یو ډله و یعقوبیه په نوم باندې هغه ویل چې نه دا عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا عین الله تعالی د عیسی علیه السلام په شکل باندې راښکاره شو بیا موږ نبی ته څه هغه پناه شو بیا ته وخت بل ډله و هغه د ملکانی په معنی نه دا الله تعالی د عیسی علیه السلام دریم د الہونه دی چې الہان د دې په ګمان باندې درې دي یو الله دی یو عیسی علیه السلام او یو جبرئیل علیه السلام څوک وایي چې یو الله دی یو عیسی یو مریم دا درې الہ دي نو دا دریم د الہونه دی ثالث ثلاثه هغه ډلم کافره ده چې هغه وایي دا عیسی علیه السلام عین الله دی دا ډلم کافره ده چې هغه وایي الہ درې دي عیسی علیه السلام یو په الہو کې دی دریم ډله نستوریه په نوم باندې هغه دا ویل چې نه عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله تعالی هغه زوی پیدا شوی عیسی علیه السلام نو دا ډرم کافره ده نو د الله په د عیسی علیه زما په حق کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره دا قسم غلو نه کوي ګوره زما په مدح او ستاینه او صفت کې چې یا زمانه الہ جوړ کوي یا ماته نعوذ بالله د الله زوی وي یا ماته دغه شان دریم د الہونه وي نه د الله د کارونو نسبت ماته ونه کوي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله زي خالص د الله بنده او د الله رسول ما زه بندې مد الله زه رسول مد الله فقولوا عبد الله ورسوله تاسو وی د الله بنده او د الله رسول له نو زما په حق کې با په باطل معنی هغه زما د صفاتونو په باطل مکوي زما په حق کې تجاوز زما په مدح او صفات کې تاسو غلو مکوي لکه نصرانیانو چې دغه غلو وکړه زیاته وکړه د عیسی علیه السلام په حق کې او د هغې په ستاینه او صفت کې ان چې هغې څه وګڼه هغې الہ او معبود وګڼه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات د دې نه اېرېدلی دی چې ګوره د الله لحاظ وکړئ زما په شان کې غلو مه کوئ مؤمنانو مسلمانانو انس رضی الله عنه فرمایي یو سړي ویل یا سیدنا وابن سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا اے سردار زمونږ او زوی د سردار زمونږ اے زمونږ ټول نه غوره زوی د غوره انسان دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ایها الناس علیکم بقولکم ولا يستهوینکم الشیطان انا محمد بن عبد الله وعبد الله ورسوله والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل ای خلکو بخپل دغه شانتی هغه خبرې خپل ویناګانې دا تاسو تصحیح کوي دا صحیح کوي او گمراه دي نه کی بیلاری دي نه کی تاسو له شیطان زما په حق کې ګوره پام کوي شیطانم گمراه نه کی شیطانم دوکه نه کی شیطانم د حق لارې نه وانړی لکه نصرانیان چې د عیسی علیه السلام په باره کې د حق لارې نه واوختل یهودو د عزیر علیه السلام په حق کې د الله د سمې لارې نه هغه واوختل عزیر علیه السلام د الله زوی وي او عیسی علیه السلام د الله زوی وي انا محمد بن عبد الله زه محمد زوی د عبد الله ما او عبد الله ورسوله او زه د الله بندې ما زه د الله رسول ما به فرمایي والله زما د قسم پر رب العالمین په الله د زما قسمی ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي زه اچرم دا خوخه نه غنم چې تاسو ما اوچت کې د خپل مرتبه نه د خپل منزلې نه ما ته چې الله کومه مرتبه راکړې منزله راکړې زه بندې مد الله زه رسول مد الله او دا بندتوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ما ته اختیار راکړ چې ته د الله بنده انسان بنده جوړې ک ملائکه نو ما هغه بندتوب د انسانیت غوړه کړ چې زه به انسان یم او د الله بنده یم نو مؤمنانو مسلمانانو قران کریم کې چې کوم لوړ مرتبه دي کوم لوړ ځایونه دي کوم د لوی شان ځایونه دي البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب العالمین د عبد او د بنده په نوم باندې ذکر کړی دی وانه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا دا مقام د دعوت او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا یو لوی مقام دی او دغه مقام کې رب العالمین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم هغه د بنده په نوم باندې اخلي وانه لما قام عبد الله هر کله چې بنده د الله پاتې د مانځته دعوت ته دغه شان اسراء او معراج یو لوی مقام دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه شپه کې عادي شپه کې هغه روح سره د بدن نه هغه بره لاړ اسمانونو ته اول اسمان دویم وم سدرة المنتهى ته ورسېده او دغه شانتي هلته بیا الله تعالی
منځونه فرض کړل، د انبیاو سره پر په اسمانونو کې ملاقاتونه وکړل. مؤمنان مسلمانانو په دې حالت کې الله تعالی داغه ستاینه کوي، داغه نوم ذکر کوي په عبد سره. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. دا الله بنده دی، معنا دا ده چې دا یو عاجز بنده دی الله په بندگانو کې. دا په دې خطونو کې اسمانونو ته او سدرة المنتهى ته رب العالمین ته محتاج او رب العالمین خېجوله دی. د خپل قوت او طاقت نو، دا په خپل ذاتی قوت او طاقت باندې نه دی ختلې، دا د الله عاجز بنده الله خېجوله دی. مؤمنان مسلمانانو، قرآن کریم دا یو لویه مرتبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړې ده. دا یو لویه عظیم معجزه ده رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده. او په دغه شان کې هغه الله تعالی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم په بنده اخلي. فرمایي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمدونه او ثناګانې او ستاینې صفات دغه شان د کمال صفاتونه خاص الله هغه ذات لره دي. انزل على عبده الكتاب چې په خپل بنده باندې کتاب قرآن کریم نازل کړی دی. نو مؤمنانو مسلمانانو، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. د قرآن کریم د نزول او د ورکړې په ځای کې چې دا یو عظیمه مرتبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړې ده، خدا د بندتوب د مرتبې نه وځي. دا بنده دی د الله، دا رسول دی د الله، اله او معبود نه دی. په دې قرآن نزول کې الله تعالی ته محتاج دی. دا رسالت الله ورکړی دی، دا کسبی نه دی. دا رسالت او نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهبي دی، معنا الله ته بخشش کړی دی. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. الله تعالی چیلنج په وخت کې خلکو ته تحدي او چیلنج ورکوي که تاسو دا هغه کتاب نه چې ما په خپل بنده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل کړی په تاسو په دې کې شک کوئ، نو راوړئ داسې یو کتاب چې هغه په شان د قرآن کریم د کتابونو یو صورت راوړئ په شان د صورتونو د قرآن کریم د صورتونو په شان دي. نو معنا دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه دا نه خوښوم ای خلکو، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي. څومره ښایسته نصیحت موږ ته کړی دی چې زه دا نه خوښوم چې تاسو ما د خپلې مرتبې او منزلې چې هغه مرتبه د رسالت ده، زه رسول یم د الله، بنده د عبدیت ده، زه د الله بنده یم، د دې نه ما مو اوچتوئ. هغه مرتبه چې الله ما ته راکړې ده. مؤمنانو مسلمانانو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه انسان د هغه د توحید او د هغه د صحیح عقیدې اقرار کړی دی چې یو سړی دا عقیده لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی. معنا دا که څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې د الوهیت درجه ورکوي یا هغه ته د الوهیت د نسبت کوي، د الله کارونه هغه ته سپاري، د الله صفاتونه ورکوي، دغه انسان دا موحد او مؤمن مسلمان نشي بولل کېدلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من شهد ان لا اله الا الله. یو انسان یو چا د دې کلمې اقرار او گواهی وکړي چې لا اله الا الله، لایق د عبادت او د بندګۍ نشته مګر یو الله دی، وحده لا شریک له. یوازې دا یو الله تعالی دی، د سره هیڅ شریک نشته. وان محمدا عبده ورسوله. او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی. پورا دا اقرار او گواهی، دا به اقرار کې شهادت دی ته وای چې د زړه او د جبې خبره دی، وای په زړه کې به دا عقیده، دا فکر او نظریه به دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی، د الله بنده دی او د الله استازی دی، د الله سفیر دی په مخ د ځمکه باندې، اله او معبود نه دی. وان عیسی عبد الله ورسوله. عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی. وکلمته القاها الى مریم. او دا عیسی علیه السلام دا په کلمې د کون سره الله پیدا کړی، دا کلمه لېږلې وه مریم ته. د مریم په ګریوان کې دغه شانې جبریل علیه السلام ورپوک وهله او د هغه رحم ته لاړ او د هغه نه عیسی علیه السلام جوړ شو، روح منه. او د عیسی علیه السلام روح د الله طرف نه. معنا دا ده چې دا هغه ارواح ټول الله پیدا کړي دي، دا زمونږ روح هم د الله طرف نه دی، د هر چا روح د هر چا ساه دی خالق الله دی. نو عیسی علیه السلام مخلوق دی، الله پیدا کړی دی، دا سام د عیسی علیه السلام الله ول پیدا کړی دی. وان الجنه حق والنار حق. او دا گوايو کی چې جنت حق دی، موجود دی، شته دی، او دوزخ دغه شان حق دی. ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. الله تعالی به دغه انسان هغه جنت ته داخل کې مؤمنانو مسلمانانو. نو جنت ته داخلي دلو مفتاح او چابي دا چې دا کلمې به اقرار کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
یا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اقرار او دا اعتراف دا په موږ او تاسو باندې لازم دی که موږ او تاسو جنت ته داخلېدل غواړو. مؤمنانو مسلمانانو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د دې ټولو زیاتی او د دې ټولو هر نوع غلونه او د زیاتینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې موږ او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو. سره د دینه ځینې خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدح او ستاینه کې دومره غلو او زیاتی وکړي چې شرک ته وباسي. دا دعوه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عقیده لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب باندې پوهیږي. دا په غیب باندې سي هغه پوهیږي، د غیب علم ورسره دی. نه د غیب علم مؤمنانو مسلمانانو چې اوسره دا عقیده لري او حجت په قائم شي او دا فکر ورته ورسیږي، دا سبق ورته ورسیږي چې ګوري د عالم الغیب یوازې یو الله تعالی دی. پیغمبر په غیب باندې نه پوهیږي. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. که زه په غیب باندې پوهېدلی ما به ډېر خیر جمع کړی وی او ما ته به هېڅ نوعه تکلیف نه وی رسېدلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره تکلیفونه هغه رسېدلي دي، هغه دغه شان طائف کې، په احد کې، په نورو ځایونو کې. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په غیب باندې مؤمنان مسلمانان نه پوهېږي. ځینې خلک دا دعوه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په غیب حاضر ناظر دی، په هر زمانه پوهېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې وړو جنکو ته سندرې ویلې، وفینا نبی یعلم ما فی غد. په موږ کې داسې پیغمبر دی چې سبا په ورځې حالاتو پوهېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې نه منع کړه چې داسې مه وایئ. هغې د جهل نه دا خبره وکړه ځکه معذوره وګڼل. نو د هغې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ماشومان د دې کلمې نه څه کړل، هغه منع کړل مؤمنانو مسلمانانو. نو عالم الغیب هغه یوازې والله دی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. زه هیڅ چرم تاسو دا نه وایم چې د الله خزانو کنجین ما سره دي. زه تاسو له رزقونه در کومانه رزقونه وغواړئ، یا تاسو له بچي در کومانه بچي وغواړئ، یا تاسو له صحتونه در کومانه صحت وغواړئ. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما سره دا خزانې ګوره نشته، زما نه دا مطالبه ونه کړي. ولا اعلم الغیب، او زه په غیب باندې نه پوهېږم. ګوره پام کوه، ما ته نسبت د دې ونه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په غیب باندې څه دي هغه پوهېږي. نه مؤمنان مسلمانانو هغه فرمایي قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. زه داسې ناشنا په پیغمبرانو کې نه یم. زه د تیرو پیغمبرانو د جملې نه یو پیغمبر یم. تیر پیغمبران انسانانو، بشرو، د الله بندگانو، رسولانو. زم د الله بنده یم، انسان یم، بشر یم، او زه د الله تعالی رسول او استاذ او سفیر یم په مخ د ځمکه باندې. خو ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. زه په دنیا کې هیڅ په دې نه پوهېږم چې ما سره به څه کېږي او تاسو سره به څه کېږي. زه په خپلو حالاتو د آینده د سبا د ورځې په حالاتو زه نه پوهېږم. آینده حالت باندې زه نه پوهېږم چې ما سره به څه تعامل، څه معامله، ما ته به خیر را رسېږي او که ما ته به تکلیف را رسېږي. دا دنیوي حالاتو کې. اما د آخرت په باره کې دا به زموږ او ستاسو سل په سلو کې یقیني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا وایي چې ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، دا په نسبت سره ګوره دنیا ته. اما په آخرت کې هغه صاحب د مقام محمود دی، هغه صاحب د شفاعت کبرا دی، هغه د ټولو انبیاو نه درجه اوچته ده، هغه جنتي دی، هغه دغه شانې د جنت په هغه لویه مرتبه کې دی. مؤمنانو مسلمانانو دا عقیده لرل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عالم په ما کان ما یکون دی، علم غیب ورسره شته دی، په تیرو حالاتو پوهېږي، پر روانو حالاتو پوهېږي. دا عقیده انسان شرک ته وباسي، هغه د الله صفت راواخصه مخلوق له ورک. ډېر خلک دا عقیده لري چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه واک او تصرف لري په دې دنیا کې. هغه دا چې د مرګ نه وروستو چې دا اوس مړم دی په دې دنیا کې واک او اختیار دی، او هغه یزور من شاء من المشارق والمغارب. هغه په مشرقونو مغربونو کې په دنیا کې چې د چا وغواړي هغه د خلکو ملاقاتونو ته ځي، هغه جماعتونو ته ځي او دغه شانتي. ډېر کرته مؤمنانو مسلمانانو تاسو ځینې خلک وګورئ هغې په جماعت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې په اول نسب کې یو جانماز زه هغه څه کې هغه کلاو فارغه پرېږدي، هلته څوک نه ودرېږي. وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځای دی، دا دلته راځي او دلته دغه شانې حاضرېږي، د دوی مجلس ته راځي، د دوی مجالسو کې حاضرېږي. مؤمنان مسلمانانو دا عقیدې او دا نظریې دا ټولې باطلې عقیدې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، هغه د چا مجلسونو ته نه حاضرېږي. مؤمنان مسلمانان دا خو د الله تعالی صفت دی چې دغه شانې په ټولو حالاتو د خلکو باندې لیدونکی دی، عالم دی، خبردار دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا صفت ورکول دا د الله صفت دی. د الله صفت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ورکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما احب ان ترفعوني من منزلتي، زه دا نه خوښوم چې ته زما دونه ستاینه او صفت وکړي چې ما د خپلې منزلې نه او د خپلې مرتبې نه اوچت کړي د الله مرتبې ته. مؤمنان مسلمانانو هغه خلک چې جومات کې ول ځای پرېږدي دا څونه بېادبي ده چې په کار دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته ځای پرېږدي بیا محراب کې ول نه پرېږدي چې هغه خامخا راځي او ستا مجلس ته حاضرېږي نو بیا محراب ته پرېږدي چې هغه لمونځ وکړي، ته له وروسته ځای پرېږدي او ته ترې مخکې ودرېږي. دغه شان اوچته مرتبه د انبیاو ده او په عامو انسانانو کې اوچته مرتبه د ابوبکر رضی الله عنه ده. په ټولو امتونو کې غوره انسان دی او هغه یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قبا ته تللی و د څه مسلې دپاره او د هغه ځای ناوخته شو. صحابو ته وفرمیل ابوبکر مخکې شه مونځ وکړه. نو چې مانځه ته مخکې شه په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راورسېده. چې راورسېده هر چا ورته دغه شان صف کې ځای پرېښوده، ان چې اول صف ته ورسېد خلکو ټوخي او نحنحې شروع کړلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ابوبکر ته دغه شان هغه فتح اشارې ورته کولې. نو ابوبکر رضی الله عنه چې دا ډېر ټوخي وکتل هغه پوه شي څه خبره شته دی چې وی کتل د سترګو په ګډون باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ داسې شاته را روان شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره په لاس وکړه مکانک په خپل ځای ودرېږه ځای ودرېږه. ابوبکر رضی الله عنه ونه درېده هغه همداسې راوروسته شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مخکې شو باقي مونځ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سر ته ورسو. چې کله سلام وګرځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه ته وایي ولې دا مونځ تکمیل لکه ما ته ویل ودرېږه او ته ونه درېدلې. هغه ته فرمایي د ابو قحافه خپل پلار نه مې واخیسته، د ابو قحافه د زوی دپاره دا مناسب نه دي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی یو ځای کې موجود دي او هلته دې څه کوي ابوبکر دې مونځ کوي. نه ابوبکر له دا قطعا مناسب نه. ګورئ ابوبکر رضی الله عنه دا مناسب نه ګڼي او یو سړی دا عقیده لري نظریه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی مجلس ته او بیا د هغې له وروسته سب کې ځای ولږ پرېږدي او محراب او دغه شان امامتي ورته نه پرېږدي. دا معنی دا ټول دا اس دا شیطان مونږ دوکه کړي. مونږ د بلې لارې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مینه محبت کې دونه هغه غلو ته ورسولو چې مونږ هغه حاضر ناظر ګڼو. نه محبت به کوو په حدودو کې هغونه مینه محبت وکړه چې څومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی څومره د هغه سره مناسب ده دومره محبت به نه کوو مونږ تاسو چا سره د یو مخلوق سره چې هغه د خالق درجې ته څوک هغه مونږ ورسوو. مؤمنانو مسلمانانو ډېر خلک دغه شانتي هغه یو سپینه جامه هغه څه کې یو څادر هغه وغوړوي د کړۍ په منځ کې او دا نظریه او دغه شان دا عقیده لري چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي او کینی خلفای راشدین کینی دلته کینی. دا غلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې هغه د دنیا نه تللی دی. انک میت و انهم میتون، ته مړ کېدونکی دا خلک مړه کېږي. معنا دا ده یو انسان چې هغه د دنیا نه مړ شي او لاړ شي دا د الله فیصله ده، بیا د هغه واپس نشي راتلی. مؤمنانو ځینې خلک دا عقیده لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده زیارت کوي د ده ملاقات کوي او دا راغلی و ما وله ټیکټ کړی و ما جاز کې راوسته و دغه شانتې هغه ما وله میلمستوب وکړه ما وله دا وکړل. مؤمنانو مسلمانانو دا شیطان د خلکو په دې عقیدو نظریو باندې لوبې کوي او دغه د صحیح نظریه او فکري او عقیدې نه څه کوي هغه وباسي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې دومره غلو کول چې هغه ته د الله صفت ورکول چې هغه باندې مرګ نه راځي هغه دغه شان مرګ په قطعا هغه نه قبلی. نو دا څه دا عقیده د انسان هغه کفر او شرک ته څه کوي هغه وباسي. یا دا عقیده لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د مرګ نه وروسته هغه دپاره جایز دي. ځینې خلک دا عقیده لري چې هغه د شریعت مخالفت وکړي نعوذ بالله هغه شریعت چې الله ورکړی د هغې نه وځي او د هغې مخالفت وکړي. نه هم ډېره غلطه خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مړ دی او نور هر انسان چې مړ شي نو هغه د تکلیفات او تکلیفونه د هغه نه څه شي هغه اوچت شي هغه بیا دغه شانې مکلفیت یې ختم شي هغه د برزخي ژوند سره څه شي هغه مخامخ شي. مؤمنانو مسلمانانو دا او داسې ډېر نظریات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا حاضر و ناظر دی هغه ته چغې ویل چې یا رسول الله یا دغه شانې هغه شفاعت غوښتل هغه نه دعاګانې غوښتل دا ټول د هغه په شان کې څه دی دا غلو ده دا زیتی دی او د دې غلو زیتي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو منع کړو. ما احب ان ترفعوني من منزلتي زه دا نه خوښوم چې تاسو ما اوچت کوئ دا خپلې مرتبې او منزلې نه چې الله ما ته راکړې ده التي انزلني الله عز وجل هغه مرتبه چې ما ته الله راکړې ده هغې نه به تاسو ما نه اوچتوئ دا زما خوښه نه ده. نو دا خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
د خوښې نه بغیر داسې کارونه کوي چې په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نه خوشحالېږي بلکې هغې باندې هغه خفه کېږي، هغه پې څه کېږي، هغه غوسه کېږي. دغه شان ځینې خلک عقیده لري چې د اسمانونو او ځمکې او هغه مخلوقات چې مابین د اسمان او ځمکه کې دي دا ډک دي په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. لکه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره عظیم هغه ذات دی، انسان دی چې دغه شان دا ټول فضا او دا ټول اسمانونه ځمکه په هغې باندې ډک دي. که زموږ نه پرده لرې شي نو موږ بیا څوک هغه به وینو. او یا دا عقیده لرل لکه ډېر خلک هغه شعرونه او بیتونه هغه جوړوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې د هغه په مدحه کې چې هغه ډېر کرتی وایي یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حدوث الحادث العممی. اے په ټولو مخلوقاتو کې عزتمن انسان او مخلوقه مالی من الوذ به څه دي ما لره چې زه فریاد کومه د هغه چا نه من الوذ به چې فریاد وکومه په هغې سره سواکه سوا د ستانه نه ستانه ما سوا زه هیڅ چا ته خپل فریاد نه کومه، ستانه ما سوا زه هیڅ چا ته خپل هغه دغه شانې مشکل نه وړاندې کومه. عند حلول الحادث العممی په وخت د پیدا کېدلو او نازلېدلو د یو لویو عامو مصیبتونو په وخت کې زه د تا نه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل هیڅ چا ته پناه نه وړم، د بل هیڅ چا نه خیر نه غواړم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جود ستا د سخا د وجې نه دا دنیا پیدا ده، دا آخرت پیدا دی، دا ستا سخا ده موږ دې کړې ده، دا ستا ورکړه ده چې موږ ته د دنیا را کړې ده، موږ ته د آخرت را کړې دی. ومن علومك او ستا د علمونو نه علم اللوح والقلم، علم د لوح محفوظ دی او علم د قلم دی. ګوري مؤمنانو مسلمانانو علم د لوح محفوظ دا د الله علم دی، تقدیر د الله علم دی. قلم ته الله ویلي اکتب ما هو کائن الى یوم القیامه، قلم ولیکه هغه چې د قیامت د ورځې پورې کېږي او پیدا کېږي دا ټول ولیکه، دا د الله علم هغه ولیکه. د مصیبت او د تکلیف په وخت کې، د خیر د غوښتلو په وخت کې، دغه شانې تکلیف د لرې کولو په وخت کې او د خیر غوښتلو په وخت کې مؤمنان مسلمان خیر به موږ د الله نه غواړو او تکلیف او مصیبت لري کېدل دا به موږ د الله نه غواړو، نه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړو. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې موږ باندې خپله غاړه ازاده کړې ده. ما احب ان ترفعوني من منزلتي، زه دا نه خوښومه چې تاسو زما داسې ستاینه او صفت وکړئ چې ما د خپلې مرتبې او منزلې نه پکې اوچت کوي. نو په دې اشعارو کې مؤمنانو مسلمانانو ګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله درجې ته رسول شوی دی چې زه خیر د ستا نه ماسوا د بل چا نه خیر نه غواړم. ګوره الله یې ترې ویسته، الله نه خیر نه غواړم. او دا ټوله دنیا ستا د روی پیدا ده، دا نعتونه او حمدونه خلک هغه جوړوي، شعرونه او بیتونه جوړوي. او که دغه شانې صورت د محمد نه وی پیدا کړی به الله نه وی دا دنیا. نو ګورې داسې دا دنیا او دا ټول مخلوقات او دا هر څه چې پیدا دي مؤمنان مسلمانانو، الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانان او پیریانو دا مخلوقات د الله د عبادت او د بندګۍ، ټول مخلوقات د الله د بندګۍ لپاره پیدا دي. خو انسانان او پیریان په دې معنی خاص کړل چې په نورو مخلوقاتو کې نافرمانه مخلوق د الله نشته دی، چې کوم مسؤلیت او وظیفه او عبادت او د الله طرف نه مقرر شوی دی هغه عبادت تر سره کوي. یوازې مخالفت په انسانانو کې دی، یوازې مخالفت هغه په پیریانو کې، ځکه الله خاص کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هیڅ یو شی نشته دی مګر هغه د الله پاکي بیانوي، د الله تسبیحات وایي څنګه چې الله ته مقرر کړي دي. خو مونږ او تاسو د دې شیانو په تسبیح او پاکي باندې د هغې په عبادت باندې مونږ نه پوهېږو. نو زمونږ عدم علم چې مونږ پرې نه پوهېږو دا د دې دلیل نه چې دا شیان به د الله بندګي نه کوي، نه دا هر شی د الله بندګي کوي. نو ګوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغې سورې نارې وهل، د هغې نه فریاد، هغې ته فریاد کول، د هغې ته دغه شان د هغې نه دعاګانې غوښتل، د هغې نه سفارشونه غوښتل، د هغې ته دغه شان اوازونه کول چې ما مدینې له درولله دا شعرونه او دا نعتونه ډېر کړتې مؤمنان مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې ډېر زیات غلو کړي چې ستا در له مې دروله او ستا لمن له مې دروله او دغه شان ما باندې رحم وکړه او ما مدینې ته وغواړه او ما مدینې ته دغه شان هغه بوزه او ما دا وکړه او ما دا وکړه، ستا په در کې به څه کم شي او ستا په دغه کې به څه کم شي. نو ګورې مؤمنانو مسلمانانو دا ټول کارونه دعاګانې فریاد ومنږ او تاسو الله ته کوو. الله تعالی فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. څوک دی چې د محتاجانو او د ضرورتمندو خلکو د هغې فریاد او آه او سوال او دعا قبوله کړي، او څوک دی چې دغه شان دا تکلیفونه لرې کړي،
او دغه شان ګرځولې سي تاسو خلیفګان په دې ځمکه کې. ګوري مؤمنانو مسلمانانو د الله سره په دې صفاتونو کې هیڅوک شریک نشته دي. تکلیفونه الله لري کوي، مصیبتونه الله لري کوي، او دغه شان هغه د مضطر او د مجبور او د محتاج انسان هغه او دعا او قبولوالی یوازې او الله کوي. اله مع الله، الله سره په دې صفات کې نور څوک شریک شته دي نه. قلیلا ما تذکرون، ډیر کم تاسو دغه شان وعظ او نصیحت اخلي. مؤمنانو مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملائک هیڅ یو پیغمبر د دې قابل نه دی چې موږ او تاسو یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ دا کوو، یا پلانې پیغمبر موږ د ور نه خلاص کا، موږ سفارش وکړو، موږ دعاګانې قبول کړو، موږ ته دې ناری وو. مؤمنان مسلمانانو نه، بلکې دا دعا چې دا عبادت دی او دا عبادت به موږ او تاسو یوازې یو الله کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ چیرې موږ ته نه دی ویلي چې تاسو تکلیف په وخت کې ما راوبلئ، یا دغه شانې فریاد ما ته وکړئ، یا خیر زمانه دغه شانې وغواړئ، د زما د مرګ نه وروسته ما نه دغه شانې د خیر سوالونه وکړي. نه، دا خو د عبادتونه دي، او عبادت یوازې مستحق خو الله دی. الله تعالی فرمایي وما كان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة. هیڅ یو انسان لره دا مناسب نه دی چې الله ول آسماني کتاب ورکړي، یا غلې نبوت ورکړي، یا غلې علم د فیصلو ورکړي، او به خلکو ته وایي چې کونو عبادا لی من دون الله، د الله نه ما سوا زما بندوي. هیڅ یو پیغمبر، هیڅ یو ملک، هیڅ یو دغه شان دی هغه رسول کلم دا یو خپل امتیانو ته انسانانو ته دا نه وایي چې تاسو زما بندګي د الله نه ما سوا. نه، د انبیاو دعوت او د انبیاو بیان دی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون. پیغمبران دا دعوت ورکوي چې تاسو الله والا خلق جوړ شي، الله پرست جوړ شي، د الله عابدان جوړ شي، په سبب د دې چې تاسو تعلمون الكتاب، تاسو د کوي کتاب، او تاسو دغه شان هغه تدریسوي کتاب، یا په طریقه د درس او تدریس سره، یا په طریقه د دعوت او بیان سره. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه، او هیڅ یو پیغمبر هغه امر نه کوي چې تاسو ونیسئ ملائکه لره اربابن اختیارمن. نه، پیغمبران اختیار والا نه دي، د مرض او د علاج او دغه شان هغه د بچو او د هیڅ شي اختیارمن پیغمبران نه دي، ملائک نه دي. ایامرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون. نو دا د الله نه ما سوا چې د بل چا عبادت ته خلق را بلل، یا دغه شان یو انسان ز خپل ځان عبادت ته را بلل، دا خو امر په کفر شو. خلک پیغمبر دې پر راغلی دی چې تاسو اول مسلمانانو یو د دې کافر کړئ. نه، پیغمبر دې پر راځي چې موږ تاسو د کفر او د شرکی عقیدونه هغه راوباسي، توحید او ایمان ته، د عبادت د مخلوق نه عبادت د رب د مخلوق ته موږ تاسو دعوت کوي. مؤمنان مسلمانانو هیڅ یو پیغمبر هغه دا نه وایي چې تاسو زما بندګي وکړئ، تاسو زما عبادت وکړئ. نو دا څه دا د تاسو غلو او زیاتینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یاکم والغلو، ځانو ساتئ د غلو نه، د زیاتینه. معنا دا دی چې په حق کې زیاتی مکوئ، یو نیک انسان په حق کې تاسو زیاتی مکوئ. یو انسان ته درجه د عادي انسان ته درجه د یو عالم او د امام مو ورکوه، دغه شان امام ته د پیغمبر درجه مو ورکوه، پیغمبر ته د الله درجه مو ورکوه. ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. تیر قومونه چې الله هلاک کړي دي هغه په دې چې هغه به غلو کول، هغه به زیاتی کو، هغه د پیغمبرانو په حق کې، هغه د انبیانو په حق کې، دغه شانتي دغه د نورو هغه د بزرګانو د نیکانو په حق کې باغې څه کو، هغه مؤمنان مسلمانانو هغه غلو کول، هغه د دومره تعظیم او محبت به لکو چې هغه د الله درجه ته ورسول. کدا مشهور واقعه ده، یو سړي چا ویلي چې الله غټ دی، کدر بابا غټ دی. نو هغه د مینه او محبت او تعظیم د در بابا یا د پیر بابا په حق دومره زیات شو چې د سینې شو ویل چې یاره هغه الله غټ دی. نو یو کوي چې الله غټ دی نو در بابا خپکیږي، او کوي چې در بابا غټ دی نو الله هم ډیر غټ دی. نو ګور مؤمنان سره دومره مینه محبت او تعظیم دی او چا په حق کې چې هغه د الوهیت او د رب درجه ته ورسي، هغه به دا تمیز نشي کولای چې څوک ډیر غټ دی، څوک ډیر غټ ذات دی. نو دغه مینه محبت دا غلو د انسان هلاکي، د انسان تباہ کوي، او دا انسان ډیر کرتی مؤمنان مسلمانانو هغه په شرک کې څه کې هغه واقع کوي. غلو معنا زیادت په دین کې، د هغه مشروع حد نه، د هغه جایز حد نه هغه غلو کول، دغه شان هغه زیاته کول، او د شرعي حق نه یو انسان خپل کمول، د یو چا منزله او د یو چا صفت مثلا اوچت یو تی هغه خطا کې مؤمنان مسلمانانو شریعت هغه حق ورکړي او هغه نه خطا بولی، دي ته به ظلم وي، دي ته زیاته لکه
عیسایانو د عیسی علیه السلام په حق کې افراط زیاتی وکړو، الہ او معبود یې ورته ویو. د دې په مقابل کې یهودیانو د عیسی علیه السلام په حق کې هغه تفریط او نقصان او کمی وکړو، هغه د رسالت او نبوت درجې نه ښکته کړو. نعوذ بالله ولد زنا یې ورته ویو. نو دا دواړه حرام او ناروا دي. نه انزلوا الناس منازلهم، هر انسان په خپله مرتبه باندې هغه څه هغه وپېژندل پکار دي. مؤمنانو مسلمانانو حق چې دی په مابین دغه دواړو ضلالتونو کې دی، نه به د یو چا د خپل صفت نه بره صفت کې او نه به یو انسان د خپل صفت نه ښکته کې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. درې کرتی ویل مؤمنان مسلمانان متنطع هغه انسان ته وایي چې هغه تکلف کوي په یو شي کې، هغه زیاتې کوي په خبرو کې، هغه دغه شانتي هغه متعمقون تعمق او دغه شانې غلو په خبرو کې کوي. او یا مؤمنان مسلمانانو تنطع دی ته وایي چې یو انسان هغه څه کوي، هغه په وښکو کې خبرې کول یا په داسې فصاحت کې خبرې کول چې خلک په هغې باندې نه پوهېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه انسان ته وایي دا هلاک دی، دا تباه دی او په دې باندې انسان څه کوي، هغه هلاکي. نو دا غلو او دا زیاتې کول د یو چا په شان کې، د پیغمبرانو په شان کې، د اولیاءو په شان کې، دا مؤمنانو مسلمانانو یو لوی سبب دی د انسان د گمراهۍ او د انسان د شانې تباهۍ دپاره. ربیع الاول میاشت ډېر خلک په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ډېر زیاتې کوي، هغه میلې جوړوي، عیدونه جوړوي، اخترونه د دې ته اختر وایي. اول خدا د مؤمنانو مسلمان دا زده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یا به دا عید او دا اختر او میله یو عادت ګڼي او یا به عبادت ګڼي. که عبادت یې ګڼي او ثواب او اجر یې ګڼي، نو ثواب او اجر هغه دی چې هغه مونږ ته الله ویلی وي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا یې ویلی وي یا یې کړي وي یا د هغه په زمانه کې شوي. نو داسې میلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجود باندې دنیا ته راتلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړي. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یو چا داسې یو کار وکړو هغه زمونږ په دین کې نه وي، نه پې زمونږ امر شته دی، نه ما حکم کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، نه ما ویلی دی، نه زما په هغې باندې عمل کړی دی او نه زما په زمانه کې شوی دی. معنا قولا عملا تقریرا، دا حدیث او دا عمل دغه کار هغه ثابت نه دی، دغه عمل په صاحب د عمل باندې مردود دی. مؤمنانو مسلمانانو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې په دې میاشت کې ډېر زیات غلو کېږي، هغه حاضر ناظر ګڼل کېږي، یا رسول الله چغې ورته وهل کېږي او دغه شانتي هغه ته د الوهیت درجه ورکول کېږي. ډېر کله یو انسان هغه په دې باندې زیاتې کوي چې زه مدینې له ځم، مدینې له به کله درځم، ډېر اشعار تاسو اورئ، ترانې او نعتونه اورئ، تاسو دا نعت دی او په دې کې وایي چې ما در وغواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ستا مدینې له به کله درځم او ستا زیارت له به کله درځم. شریعت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیارت په نیت باندې سفر کول مشروع نه دی، جایز نه دی. هر انسان چې یو ځای د سفر کوي د عبادت او د ثواب په نیت باندې، مؤمنان مسلمانانو درې ځایونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. تاسو به سفر نه کوئ په نیت د عبادت او د ثواب او اجر معنی مګر دریو جماعتونو ته. یو مسجد الحرام د کعبې په نیت باندې به ته ځې چې زه ځمه کعبه کې هلته عمره وکړم، یا حج ته ځم، عمرې ته ځم، یا مانځه ته لاړ شم، الله دغه عمل عبادت هغه په ډېرو اجرونو باندې تبادله کړي، دا نیت صحیح دی. یا مسجد نبوي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي و مسجدي هذا، او بل زما دا جومات. هر انسان چې مدینې ته سفر کوي نو د جومات نیت به کوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات چې هلته یو مونځ په مسجد حرام کې یو مونځ یو په 1 لاک دی، مسجد نبوي کې یو په 1 زر دی، او یا د بیت المقدس او المسجد الاقصی د بیت المقدس هغه په نیت باندې لا چې هلته زه مونځ وکړم. اما په دې نیت باندې چې زه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت لازم، مدینې لازم او ټیکټ واخلي، پیسې ولګي او هلته د هغه زیارت لازم او کله به درځم او ما در وغواړه او دا ستا در ته محتاج یم او ستا پلانې ته محتاج یم. مؤمنان مسلمان دا غلو ده، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې غلو ده. دا سفر دا مشروع نه دی، شرعا دا سفر جایز نه دی. دوی مؤمنان مسلمانانو ډېر کله یو انسان هغه مدینې ته لاړ شي نو هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر باندې لاسونه راکاږي، د هغه په کوټۍ هغه پنجره باندې لاسونه راکاږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دغه شانتي په هغه کوټنۍ دیوال باندې یا لاس راکاږي، دا ټول یا د هغې نه طوافونه کوي، دا ټول ناروا کارونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه موږ منع کړي. سوال یې کړی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله تعالی زما د دې قبر نه درګاه مه جوړوه چې د هغې عبادت کېدلی شي. مؤمنان مسلمانان دا قبر دا اصل کې حقیقت کې دا د جومات نه بهر دی، دا بهر جوړ شوی دی.
دا د عائشې رضی الله عنها کوټه ده، د هغې کوټه کې ښخ شوی دی. د انبیاو دا صفت دی چې کوم ځای کې مړ شي هلته به ښخېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات کې مړ نه دی، دا کوټه د جومات نه بهر ده. دا وروستو زمانه کې د صحابو د زمانې نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو د زمانې نه وروستو دا جومات غټ شوی دی او بیا هر طرف ته غټ شوی دی. دا په کار نه و، لازم نه و چې د قبر په طرف باندې جومات غټ شوی. دا څه ښه کار نه دی شوی. ښه کار دا و چې نورو دریو طرفونو ته مخکې جومات غټ شوی وي یا دغه شانې ښي طرف ته غټ شوی وي، قبلې ته چې سړی ودرېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر هغه چپ طرف ته راځي، نو دا ښي طرف ته غټ شوی، وروسته غټ شوی، اما د کوټې طرف ته نه وی غټ شوی. خو دا خلکو په خپل نظر باندې غټ کلی دی. دا حقیقت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر هغه د کوټې نه څه دی، هغه مؤمنان مسلمانانو بهر دی. نو د هغې په کوټه، د هغې په منبر، د هغې په پنجره باندې لاسونه راښکل دا یو ناروا کار دی. بل مؤمنان مسلمانانو ډیر زیات غلو انسانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې دا کوي چې کله هلته لاړم شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سوالونه کوي، د هغې نه ضرورتونه غواړي، د هغې نه مصیبتونه لرې کول غواړي. قرضدار یم، ډېر کرت مؤمنانو سره سړی لاړ شي هلته وګوري خطونه خلک ورارتوي، نو خطونه چې داول لیکلي چې زما لپاره سفارش وکړه، یا زه ډېر قرضدار یم، یا مې دغه شانې بچي نشته دی ماله بچي راکړه، دغه شانې هغه زما په حق کې الله ته دا سوال وکړه، زما په حق کې الله ته دا سوال وکړه، یا زما سفارش وکړه، یا زما بیمار د خپل بیماری ما بیماران لرم هغه راته روغ کړه، هغه الله ته دا وایي دا راله روغ کړي. نو ګوري مؤمنانو مسلمانانو دا او داسې ټول کارونه دا د الله نه غوښتل کېږي، د الله نه ماسوا به د هېڅ چا نه غواړي، دا د الله حق دی. نو طلبول د مړو نه دا انسان په شرک کې واقع کوي. نو مؤمنانو مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه شانې هر یو نیک انسان، هر انسان دا به موږ او تاسو د خپلې درجې نه هغه اوچتونو، زیاتې او غلو به موږ او تاسو د هېڅ چا په حق کې نه کوو، د بل چا نه به دغه شان دعاګانې او سوالونه دغه شان موږ او تاسو نه غواړو. مؤمنان مسلمانان الله تعالی فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. څوک ډېر غټ ګمراه بې لارې انسان د هغه چا نه چې هغې اوازونه کوي، دعاګان غواړي د الله نه ما سوا د بل چا، د هغه چا نه غواړي لا یستجیب له، چې د هغې قبولوالی نه شي کولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زموږ او ستاسو دې دعاګانو د سره خبر هم نه دی. انسان چې دغه شانې هغه درود هغه به وایي. ځینې خلک دا وصیت کوي چې لاړې هلته عمرې ته لاړې، حج ته لاړې، زما طرف نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي، فلاني باندې درود ووایي. نه، حدیث کې راځي تاسو هر ځای کې درود ووایئ په ما باندې، الله تعالی دې لپاره ملائک مقرر کړي، دغه ملائک ستاسو درود ما ته وی رارسوي. نو مؤمنان مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د دې نن دی خو تا ته اوازونه وکړو، تا ته چغې سرور والي او هغه ستا قبولوالی نه شي کولی د قیامت د ورځې پورې. وهم عن دعائهم غافلون. دا که پیغمبران دي، اولیاء، نیکان، بزرگان چې دا مړه دي دا زموږ او ستاسو دعاګانو نه غافله دي. او بیا چې مؤمنان مسلمانانو یو انسان به دا وایي چې یاره زه د الله رسول ته ډېر ګران یم او فلاني بابا ته به ډېر ګران یم، ما د هغې ته ډېرې چغې والي، ما ډېر د هغه په نوم باندې منښتې نذرانې کړلې، ما پې قبه جوړه کړله او ما ورته دا کړي دي او ما ورته دا کړي دي. او حال دا دی چې دغه اول دشمن به د دغه انسان هغه دغه ملائک به دغه پیغمبران اولیاء او نیکان صالحان به چې چا عبادت شوی دی. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې دا خلک را جمع کړی شي به د قیامت په ورځ باندې، نو دغه چې دا تاو ته سوري نارې والي او عبادت یې ول کړی دی، دا به دشمنان د دې مشرکانو دپاره، د دغه اواز کوونکو دغه عابدانو دپاره. وکانو بعبادتهم کافرین. او دغه که ملائک دي، که انبیا دي، که صالحان دي او د هغې عبادت شوی دی او هغې ته سوري نارې پریاد شوی دی، د هغې د قبرونه طوافونه شوي دي، یا د هغې په نوم باندې منښتې نذرانې شوي دي، د هغې په شان او مدحو کې غلو او زیاتې شوی دی. دغه غلو او زیاتي باندې به د هغې په دې عبادت باندې به دغه ملائک او نیکان صالحان انبیا دوی به انکار کوي چې ربه دې زموږ عبادت نه دی کړی، دا په حقیقت کې د شیطان بندګي کړله. نو موږ او تاسو له پکار دي چې د هر انسان مرتبه په خپل ځای وپېژندو. پکار دا دی چې موږ او تاسو هیڅ نوعه هغه غلو او زیاتې د هیڅ چا په حق کې ونه کړو مؤمنانو مسلمانانو، ځکه دا سبب د کفر او د شرک جوړېږي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ایمانیات، اخلاق، آداب، معاملات ټول د کتاب و سنت برابر کړي او رب العالمین دې موږ او تاسو صحیح متبعین د کتاب و سنت وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.